د حجاب او تبرج مناظره پنځمه برخه. سالو دې کړه پر سر په احترام پتمنې خورې حجاب و فریضه د اسلام. اسما بیا وویل مروه تاسو ویل چې اسلام د سړیو او ښځو په اختلاط بندیز نه دی لګولی، خو دا دی ما درته مکمل دلایل وویل چې اسلام یاد بندیز لګولی دی، ایا قناعت یې ونه شو؟ مروه وویل هو تاسو خو د ممنوعات دلایل وویل، مګر پوښتنه دا ده چې که دغسې وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ولې ښځو د سړیو په علمي جهادي او نورو مجالسو کې ګډون کوه؟ اسما وویل بالکل، ځواب ته راځو، خو مخکې له ځوابه د صحابو او صحابیاتو رضی الله عنهم د اخلاقو او کړنو یو څو بیلګې وایو چې هغوی د اختلاط په اړه اوامر څنګه تطبیقول او هغه وسیلې چې څنګه تحریمولې چې اختلاط ته هڅونه کوي. مروه وویل مهرباني وکړه زه متوجه یم، په غوري اورم. اسما په جدیت سره مطلب پیل کړ. صحابه کرامو د هغو دلایلو په اړه پوره فقاهت ترلاسه کړی و چې د اختلاط د تحریم امر کوي او پوره یې عملي کړی و. له اختلاط ځانونه ساتل په دې اړه ښه ثبوتونه هغه روایت چې له دوی نه نقل شوي دي غوښه یو څو یې درته وایم. له عایشه رضی الله عنها څخه روایت دی، یعنی حضرت عایشه رضی الله عنها ته یوه ښځه راغله، ورته یې وویل ای د مؤمنانو مورې، په بیت الله مې اووه ګشته طواف وکړ، دوه درې وارې مې حجر اسود ته هم ځان ورسول او اسلام مې وکړ. عایشه رضی الله عنها ورته وویل الله تعالی دې اجر در نه کړي، آیا ته له سړیو سره ټیل ماټیل کوې؟ ولې دې یوازې تکبیر نه ویل نور به په خپله مخه تلې؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه د ښځو په اړه زیات غیرتي انسان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د ښځو د حجاب په اړه مشوره ورکړه، هغه و چې قرآن کریم کې هم د ده مشورې موافق د حجاب په اړه آیتونه نازل شول. له انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې ستاسو کور ته ښه او بد خلک درځي، کاشکې د مؤمنانو میندې مو په حجاب امر کړی وای. هغه و چې الله تعالی د حجاب آیتونه نازل کړه. رواه بخاري. عمر رضی الله عنه به سړي په هغه دروازه مسجد ته نه پرېښودل په کومه دروازه چې به ښځې راتللې. عبدالوهاب الشعراني وعمر رضی الله عنه به سړي له ښځو سره له ګډ طواف منع کول. یوه ورځ یو سړی ولید چې له ښځو سره یې طواف کاوه نو په قمچینه یې ووهل. فتح الباري. کله چې ابن هشام ښځې له سړیو سره له ګډ طواف منع کړلې نو عطا وویل څنګه یې له طوافه منع کوي؟ حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنو له سړیو سره یو ځای طواف کاوه. ما ورته ویل د حجاب له لزوم مخکې او که وروسته؟ هغه وویل د حجاب له لزوم وروسته مې ولیدل. ما ورته ویل څنګه هغوی له سړیو سره یو ځای طواف کاوه؟ هغه وویل نه یوازې خو نه و، خو په یوه وخت و. عایشه رضی الله عنها له سړیو نه یو طرف ته روانه وه او سره یو ځای نه وه روانه. صحیح البخاري. دا هر څه د هغوی حرص په ډاګه کوي چې له اختلاطه به یې تر ممکنه حد ځان ساتل، تر دې چې په مسجد حرام کې د بیت الله په طواف کې هم له سړیو سره یو ځای تګ نه کاوه. حال دا چې عایشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور وه. له حضرت سوده رضی الله عنها نه پوښتنه وشوه نورې ښځې حج او عمره کوي، تاسې ولې نه کوئ؟ هغې وویل حج او عمره مې مخکې ترسره کړې ده، اوس نو د الله امر دی چې وقرن فی بیوتکن، نو باید په خپل کور پاتې شم. راوي ویلی دي په الله قسم په ژوند له کوره بهر نه ووتله څو چې جنازه یې ووتله رضوان الله علیها. علي کرم الله وجهه یو وخت خلکو ته له اختلاط د منع کولو په توګه ویل تاسې شرمېږئ نه چې ښځې مو بهر وځي؟ ما ته ویل شوي چې ستاسې ښځې بازارونو ته وځي او هلته له سړیو سره څنګ په څنګ ګرځي. ابن جوزي احکام النساء. په زبیر بن عوام رضی الله عنه باندې خپلې ښځې وعده کړې وه چې د مسجد لمانځه نه به یې نه منع کوي. کله چې هغه د ماخستن لمانځه لپاره مسجد ته روانه شوه نو په زبیر باندې زغمل سخت شو، خو منع کولی یې نه شوی ځکه وعده یې کړې وه. نو دی هم له کوره ووت او له ښځې نه مخکې شو، هلته ورته په کمین کې کېناست. کله چې ښځه ورباندې راغله دی ناببر ورپسې راولاړ شو او د شا له خوا یې په څپېړه ووهله. هغه وتښتېده، بل وخت بیا له کوره ونه وتله. ابن الاسیر الجزیري. له ابو عمر الشیباني نه روایت دی چې عبدالله بن مسعود یې ولید چې د جمعې په ورځ یې ښځې له مسجد نه د کورونو په خوا ویستلې، ورته ویل به یې لاړې شئ خپلو کورونو ته، همدا ستاسې لپاره خیر دی. رواه طبراني. اسما ویل له دې ټولو دلایلو سره څنګه یو څوک راځي او دعوه کوي چې اسلام په اختلاط باندې بندیز نه دی لګولی، یا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو اختلاط نه دی منع کړی؟ دا هسې افترا ده. د هغه مسلمان سره نه ښایي چې په قرآني نصوصو او نبوي ارشاداتو او اسلامي احکام کې وزره فقاهت ولري. اسما وویل ستاسې پوښتنې ته راځم. تاسو وویل
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلمان سړي او ښځې په بازارونو، علمي مجالسو، جهادي ساحو او شوراګانو کې ګډونوال وو او اوږه په اوږه به یې فعالیت کاوه. نور بیا پتمنې خورې ته واوره د غاویر دغه پیغام پتمنې خورې حجاب و فریضه د اسلام پتمنې خورې سالو دې کړه پر سر په احترام پتمنې خورې حجاب و فریضه د اسلام پتمنې خورې حجاب و فریضه